بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ و روغ اوسئ. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زه عبدالحلیم حلیم تخلص کوم. ستاسو د کیمیا مضمون تدریسوم د لسم ټولګي کیمیا. تاسو ته پته ده چې د اتم څخه بحث کوي، خو مخکې دې چې زه لاړ شم د اتم په اړه خبرې وکړم. تاسو پوهیږئ چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې څرنګوالي، جوړښت او د تعاملاتو څخه بحث کوي. نو ماده تاسو پوهیږئ چې د اتمونو څخه جوړه شوې. نو راځئ په دې پوه شو چې اتم څه شی دی، اتم په اړه کومو کیمیا پوهانو نظر ورکړی او اتم کې کوم نورې ذرې شتون لري، دغه اتم څنګه تعاملاتو کې ونډه اخلي، په دې اړه خبرې کوو انشاءالله. نن د لسم ټولګي کیمیا ده چې زه تاسو ته تدریسوم. لومړی درس دی. د دې درس څخه زموږ موخې یا اهداف دا دي چې موږ د اتم په اړه تاریخچې باندې پوه شو، یعنې د اتمي تیوري تاریخچه موږ وپېژنو، او بل په دې پوه شو چې اتمي تیوري په اړه کوم کیمیا پوهانو هغه معاصر او لومړي او موفقانه بریالي ګامونه اخیستي وو. په هغه باندې باید خبرې وکړو. د اتمي تیوري تاریخچې په اړه خبرې کول د دې ځای نه شروع شول چې لومړی ځل 400 کاله مخکې د میلاد څخه لومړي کس چې د اتم په اړه نظر ورکړه هغه دیموکرات سو. یعنې دیموکرات 400 کاله مخکې د میلاد څخه دیموکرات څه ویل؟ دیموکرات ویل چې ټول مواد د کوچني ذراتو څخه جوړ شوي، چې دغه ذرات پرلپسې د ویشلو وړ دي تر هغه وخته پورې چې بیا د ویشلو وړ نه وي. چې هغه په دې معنی یعنې چې دغه کوچني ذرات د اتمونو څخه جوړ شوي او دغه ذرات بیا د ویشلو وړ نه دي، هغه دې ذرات ته اتوم نوم ورکړ. اتوم د دوه لاتیني کلمو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی، چې یو توم او بل ای. توم یعنی تقسیم، ویش، او ای نفي، یعنې دغه کوچني ذرات چې د ویشلو وړ نه دي مواد ځینې جوړ شوي. یعنې داسې ویلي وو چې دغه ټول ماده یا مواد د کوچني ذرات څخه جوړ شوي چې اتوم نومیږي، او اتوم د ویشلو وړ نه دی. په هغه وخت کې د دیموکرات سره دوه نورو فیلسوفانو مخالفت وکړ، چې هغه یو نیوتن و او ارسطو. دې دواړو د دیموکرات نظر په اړه منفي ځواب ورکوي، چې دغه کوچني ذرات چې د اتم په نامه یادیږي، نو اتم د ویشلو وړ ده. دوی دواړو ویلي چې کوم نظر چې دیموکرات ورکړی دا اشتباه دی، او موږ ویلی شو چې اتم د ویشلو وړ ده. خو دلته په هغه وخت کې چې دوی کومه ادعا کړې وه نیوتن او ارسطو، هغه وخت هغه وسایل نه وو چې مثلا یو مرکب تجزیه کړي یا عنصر تجزیه کړي یا اتم تجزیه کړي. نو د دې د تجزیه کولو لپاره ډېر مهم او هغه پرمختللي وسایل ضرورت دي. خو د دوی نظریه بیا وروسته ثابته شوه، چې کله کیمیا پوهانو نور تحقیقات وکړل، بیا د دوی خبره یې ومنله او د دیموکراس خبره رد شوه. خو په هغه وخت کې دغه د نیوتن او ارسطو خبره د هضم وړ نه وه. یعنې چا نشو کولی چې موږ د قبول کړو چې اتم نه تجزیه کیږي. په هغه وخت کې خو ځینې وسایل نه وو، نو دیموکراس ویل چې اتم د تجزیې وړ نه ده.
کله چې نیوتن او ارسطو دغه نظر ورکړه تقریبا 1803 کاله وروسته بیا یعنی 2000 کاله دغه نظریه تقریبا 2000 کاله دغه د ارسطو او نیوتن نظریه پر ځای پاتې شوه. هغه په دې خاطر پاتې شوه چې په هغه وخت کې ځینې وسایل چې د اتوم د تجزیې لپاره پکارېده شتون نه درلوده، نو په دې خاطر کیمیاپوهانو دغه نظریه پرېښوده او د اتم په اړه ټول تحقیقات بند کړل. وروسته بیا په کال 1803 کې 3 میلادي کال کې 1803 میلادي کال کې جان دالټن دغه د اتوم تیوري تاریخچه بیا پیل کړه او بیا یې څېړنې شروع کړې. نو هغه د خپل په څېړنو کې ویل چې ټول مواد د کوچني ذراتو څخه جوړ شوي دي، ټول مواد د کوچني ذراتو څخه جوړ شوي چې د تقسیم وړ نه دي یا د ویشلو وړ نه دي. بیا یې ویلي وو چې یعنی ټول عناصر د یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي، درېیمه خبره دا کړې وه چې اتومونه نه خلق کیږي او نه له منځه ځي. بله خبره چې کړې وه وایي اتومونه د حرکت په حال کې دي، نور یې ویلي وو چې د دویمه شماره کې ټول عناصر د یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي دي، او بل اوله شماره کې چې ویلي وو کوچني ذرات یعنی ټول مواد د کوچني ذرات څخه جوړ شوي چې د اتوم په نامه یادیږي. کله چې د دغه نظریات بیا شروع کړل یا خپل د اتومي تیوري په اړه خپل نظر ورکړه، نو نورو کیمیاپوهانو ته هم دا لاره هواره شوه تر څو د نظریات تعقیب کړي، څېړنه پرې وکړي، یا یې رد کړي یا یې تایید کړي. نو دلته ځینې مشکلات د ده په نظریاتو کې وو چې هغه وروسته د کیمیاپوهانو په واسطه په 19مه پېړۍ کې حل شول. کیمیاپوهانو کله چې د جان دالټن تیوري وکتله او ویې څېړله، دلته یې 2 نقصه پیدا کړل. هغه 2 نقصه دا وو چې یو خو جان دالټن ویلي وو چې ټول مواد د کوچني ذراتو څخه جوړ شوي چې د اتوم په نامه یادیږي، دغه یوه نظریه یې رد کړه ورته، او بل ویلي وو چې ټول عناصر د یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي چې دا 2 نظریې رد کړې. یعنی لومړنۍ او دویمه نظریه رد کړه، نو نور نظریات یې ورته قبول کړل، او دغه نظریات یا د جان دالټن تیوري د دې سبب شوه چې کیمیاپوهان ښه څېړنه وکړي او هغوی ته یوه لاره هواره شي. کله چې په 19مه پېړۍ کې کیمیاپوهانو دغه نظریې وڅېړلې، یعنې په دې اړه یې څېړنه وکړه، نو دوی خپل نظریات په ټولیز ډول تشریح کړل. په 19مه پېړۍ کې هغوی ویل چې اتوم د عنصر کوچنۍ ذره ده، اتوم د عنصر کوچنۍ ذره ده. بیا ویلي وو چې
اتم د عنصر کوچنۍ ذره ده. لومړۍ نظریه ورکړې وه، بیا یې ویلي وو چې اتمونه د حرکت په حال کې دي. د حرکت په حال کې دي. د تودوخې په واسطه حرکت ګړندی کېږي. دا یې دوه نظریې وې. درېیمه نظریه ویلې وه چې اتم د ساده کیمیاوي او فزیکي وسایلو په واسطه نه تجزیه کیږي. په لومړي سر کې ویلي وو چې اتم د عنصر کوچنۍ ذره ده. دویم ویلي وو چې اتمونه د حرکت په حال کې دي او د تودوخې په واسطه حرکت ګړندی کیږي. اتم د ساده کیمیاوي او فزیکي وسایلو په واسطه نه تجزیه کیږي. او څلورم ویلي وو چې د مختلفو عناصرو اتمونه مختلف دي. یعنی جان دالټن ویلي وو چې د عناصر د یو ډول اتمونو څخه جوړ شوي دي. او 19مې پېړۍ کې کیمیاپوهانو ویل چې د مختلفو عناصرو اتمونه مختلف دي. په لومړي سر کې مې ویل چې د اتم تیوري د پراختیا تاریخچه چې 400 کاله مخکې د میلاد څخه دیموکراس نظر ورکړی و چې ټول مواد د کوچني ذراتو څخه جوړ شوي چې د ویشلو وړ نه دی، چې اتم په نام یادیږي. او اتم د یوناني دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې تقسیم یا ویشنه او ای د نفي په معنی، یعنی نه ویشونکی یا نه تقسیم کیدونکی. او د دیموکراس نظریې په مخالفت نیوتن ارسطو ویل چې دغه نظریات چې دیموکراس ورکړي دا د باور وړ نه دي. خو ځینې خلکو د نیوتن او ارسطو مخالفت نشو کولی. دوی هم شاهزاده و، هم د دوی خبره ډېره چلیدله په هغه زمانه کې، او نه دوی دواړو کوم هغه وسایل درلودل چې اتم تجزیه کړي او خلکو ته یې وښي. بیا په کال 1303 میلادي کال کې جان دالټن د اتم تیوري په اړه نظریه ورکړه چې ویلي وو چې مواد د کوچني ذراتو څخه جوړ شوي، ټول عناصر یو ډول اتمونه لري او اتمونه د حرکت په حال کې دي او اتم نه خلق کیږي او نه هم له منځه ځي. دلته ځینې مشکلات وو. د کیمیاپوهانو په واسطه 19مې پېړۍ کې دغه مشکلات حل شول. ویلي وو چې اتم د عنصر کوچنۍ ذره ده، یعنی اتم د ویشلو وړ ده. دویمه دا چې اتمونه د حرکت په حال کې دي، د سرعت په واسطه دغه د تودوخې په واسطه دغه حرکت چټکتیا پیدا کوي، یعنی زیاتیږي. اتم د ساده کیمیاوي او فزیکي وسایلو په واسطه نه تجزیه کیږي. او بل ویلي وو چې د مختلفو عناصرو اتمونه مختلف دي. دا وه زموږ نننی درس چې خدای دې وکړي ستاسې په زړه پورې واقع شوی وي او څه مو ځینې زده کړي وي. ستاسې کورنۍ دنده، یعنې د زیاتو معلوماتو لپاره تاسې مطالعه کوئ چې د اتم اندازه څومره ده. د اتم اندازه ستاسې کورنۍ دنده، تاسې مطالعه وکړئ، دغه ځواب پیدا کړئ. راتلونکي درسو کې به زه انشاءالله دغه تشریح کړم او ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله. الله مو مل شه. د خدای په